دا خو څه ټوکې نه دي تباه برباد کړي وروره دا څه په غم کا کړي داسې تیز رواني خیرت خو به یو دلته څه کې او ته خدای دا ځای د سیسیو د ښکار کولو دی چې رئیس دې راغستی او دلته منډې را منډې دې شروع کړي او د بریتو ته دې ګوره لکه پرتوګ چې په ناوه باندې راوزوړې چشماټو لږ ذره فکر وکړه زه سیسۍ نه ښکاروم دې خوچ پوست ته دې ګوره لکه لیوه ته چې لرې وخوري وروره نو بیا چی شی لټې چې دونه تیزۍ کې روانې دی وچ مخ ته دې ګوره لکه وزه چې ملاریا ونیسي زه هغه ظالم لټوم چې زه ډېر سخت وړولی یم ډېر خفه کړی یم کوم ظالم هغه ظالم لټوم چا چې د جنکو په نوم د فیسبوک آی ډي جوړه کړې ده خلکو تباه یې کړم د جنکو شیان نشتی او هغه خپروي ډېر ورته اعصاب خراب ده نو تا ته څه تا ته کوم تکلیف در رسولی املا دې ماته شه وی زه یې په ځان باندې مین کړم ما ته ویل چې جنۍ به هغه بدبخته اوس سړی راوتی ده زړه به ډېر خراب کړی ای ماما اول خو تا ته شرم پکار دی چې په دې عمر کې په جنکو پسې ګرځي او بیا دې هغه لوکانو ته شرم پکار دی چې د جنکو په نوم باندې په فیسبوک کې آی ډي جوړوي مونږ هم غر کړي یو خو یوازې دا خبره ده چې حال دې ویلو نه دی دا راته ووایه پوه شي چې زه یې وروره بې خوبه کړی یم پوه شي څو ځلې په کور کې سامانو ګیر کړم زه هم کارټونه یې رانه اخیستي دي خدایه دا راته وایه چې دلته خو به چا د جنکو په نوم آی ډي نه یې جوړه کړې په فیسبوک کې وی وزه ته خو ته کومه دې باغ پام چې مولۍ ونه وې چې لکه چنګښه به دې میدان کې وغځوم نو اوس همدا خبره په سړیتوب باندې نه کېږي چې ته دا ټوپک اړې راړې د دې دلاسه خو مونږ تباه شو چپ دا ټوپک کې زما روزي لیکلې ده دا چینی خو زه خو هېڅ شی نه یم هر شی چې کې زما ټوپک ته به توهین نه کې هسې نه چې نه خپل ونه کړې ډز یم دا هم ډېر کافر شی دی اوس یې خوله هم غلطېږي د دې نه چې وایي چې ډزونه کې وایي خپلونه کې ډز یم نو خوله به مې نه غلطېږي چې دا سپېره مړی در سره دی والکۍ ډېرې خبرې مه کوه زه ځمه ښه دې غوږونو ته دې ګوره لکه هغه ډیش دی چې د غوجلې په سر باندې په بام باندې نصب کړی زه دا دې لاړم او نه پرېږدم ځه دې وچ مخ ته دې ګوره لکه وزه چې ملاریا ونیسي ځه هسې که یوې خبرې ته سوچ وکړمه د دې خبره م ولا چې منطق او دلیل لري والکه نو خدای م تباه که نو ولې د جنکو په نوم باندې د فیسبوک کې آی ډي ګانې جوړوئ خلک هم تباه کړه برباد هم کړه څه وکړو خدای دې تاسو ته انصاف درکړي جګر خونم کړو او تاسو ته ګوره او د آی ډي ګانو ته ګوره او زمونږ د نازکو زړونو ته ګوره